د حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها نه روایت ته دا فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم با د رمضان د شعبان په میاشت کې روزي ډېری نیولې نفلي روزي دي. حدیث روایت صحیح بخاری او صحیح مسلم کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو دا حدیث موږ مسلسل روزانه بیانو. نن بیا دې لپاره بیان کړو چې راځي او خبره بلم بکو پیژنو چې نبی علی السلام با په دې میاشت په شعبان کې زیات روزي ولې نیولې. یو وجه محدثینو دا بیان کړی دا چې چونکې د رمضان مبارک میاشت را روانه ده نږدې ده د هغې د خاص انواراتو برکاتو سره مناسبت پیدا کولو او دارنګې د هغې سره د شوق پیدا کېدلو غالبا دا د دې سبب دی چې سړی په دې میاشت کې روژې ډېرې ونیسي شعبان کې چې د رمضان د روژو سره یو قسمه نسبت پیدا شي. لکه سړی د فرض مانځه نه مخکې نفل کوي نو دې لپاره چې فرض مانځه سره مناسبت زیات پیدا شي او شوق پیدا شي د سړي. نو موږ او تاسو هم د رمضان د میاشتې نه مخکې نفلي روژې شروع کړو نو رمضان میاشتې سره هم شوق او مینه نور هم زیات شي دا مناسبت به پیدا شي او د رمضان د میاشتې روژې به ډېرې په مینه محبت ونیسو. هلته به موږ او تاسو په دې میاشت کې شعبان کې روژې نیولي نفلي ډېرې نو بیا که د روژې میاشت راځي نو بیا به څه فرق را باندې نه پرېوځي تیار به روژو سره عادت وي مشکل به نه وي سخت به راته نه ښکاري. نو دغه مناسبت د وجې نه نبي علیه الصلاة وسلام وایي په شعبان کې روژې ډېرې نیولي. نو موږ او تاسو هم پکار چې په دې میاشت کې روژې ډېرې ونیسو. رمضان را روان دی چې د هغې سره څه مناسبت پیدا شي شوق هم پیدا شي مینه هم پیدا شي او چې د روژې میاشت راځي نو موږ تاسو به تیار د روژو سره عادت وي په شعبان کې روژې ډېرې نیولي او روژه چې راځي څه مشکل به راته نه وي سختي به راته نه وي. د دې وجې نه محترم مسلمانانو ورونو په دې شعبان میاشت کې روژې نفلي ډېرې ونیسئ. محترمو مسلمانانو ورونو تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.